نباشه هیچ کس از خانه خود نمیره. اگه سعی کنین اگه ما شما امروز در خانه خوب بخورین. روان کال ورڅخه د کلونو خوارۍ او ټولې هیلې واخیستل شوې. د سینګارخونو تړلو یې ژوند ور بدل کړ. د دې او هم مسلکو یې د بدو ورځو پای. 22 کلنه رویا د کابل اوسیدونکې ده. هغه له 7 کلنۍ په یوه سینګارتون کې کار کوه چې له ډېرو سختیو وروسته د خپل سینګارتون څښتنه شوې وه، خو اوس هغه ځای نشته. د سینګارخونو تړلو د خبر لوستل یې په اوښکو پیل کړل. هغه څوک چې پخوا یې د یوې کورنۍ سرپرستي کوله، اوس یې سترګې نورو ته غړېږي. رویا د کابو هغو 80,000 ښځو له ډلې یوه ده چې د سینګارخونو تړلو سره یې بدې ورځې پیل او په ژوند یې د ناهیلۍ سیلاب راغی. که از طفولیت کار بکنه تا سرپای خود استاد شوه، بر کس هم دست خود دراز نکنه مشکل است که باز یعنی رقم گپ بشنوه. خب مطمئنن که در خانه یک خانم که دبیر کار کرده باشه نمیتونه کار که تا این سه کار میکنه همگان خفه بود. یعنی من شخصا که کسایی که در دکان کار میکردم، یعنی تا اون سند که ما گپ میزدیم بسیار گریه میکردیم که ما بسیار وضعیت بد داریم. سینګارتون رویا ته هغه ډاډ و چې پر مټ یې هغه د کورنۍ هوساینه او خپلې هیلې تر یوه بریده ترلاسه کړې وې. دا د کورنۍ هغه ځوانه سرپرسته ده چې خپل سینګار ترې هیر او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره به یې نورې پیغلې سینګارولې. هغه د کلونو خوارۍ و او وروسته سینګار کوونکې شوه، خو په څو ساعتونو کې یې خپلې سختۍ بېځایه احساس کړې. دیگه ما باز او خانواده خوب بدن میشه که ما بسیار کمک زیاد میکردیم، یعنی بعض اقتصاد ما بسیار خوب بود، پیش میرفتیم، اما حالا بر ما نمیتونیم 5 روپا مصرف بکنیم. چرا کال خود ما بر خود ما کار نمیتونیم کرده؟ رویا ته د پیسو لګول اوس درد ورکوي او په لړزېدلي زړه د هغه ورور ګټلې پیسې مصرفوي چې ټوله ورځ په لاسي ګاډۍ خوراکي توکي پلوري. ما و شما که خود ما کار میکنیم پول در دست خود ما هست، هر رقم که او را استفاده بکنیم استفاده میشه. این حال ما یک کسی که یتیم است اونجا گداگری میکنه، اون منتظر دست دیگه کس است که برش پول بده. دیگه ما که وقتی که کار میکردیم سر پای خود ما بودیم، خود ما به خود ما کمک میکردیم. د رویا ډیری هم مسلکه د سینګارخونو له تړلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوالې شوي دي. رویا هم د هغوی په څیر د مجبوریت دې کډوالۍ ته خوږلت ښایي، خو اقتصادي ستونزو یې مخه نیولې. اولا دیگه امی رقم که حالا وضعیت هم میبینین خوب نیست. خب همشان دیگه باید تصمیم گرفتن که باید برن، یعنی مسافر شون مثل ایران مثل پاکستان، که ما به نظر ما که ما پول امور هم نداریم کوچونا بریم. د 2021 د اګست له پیښې وروسته په هیواد دننه د زیات شمیر بدلونونو ترڅنګ په ښځو د زده کړو او اداراتو کې په کار بندیز ورسره مل و. که څه هم تر یوه کال ډیر په ځینو برخو کې ښځې د ټولنې یوه برخه وه، خو د اسلامي امارت د واکمنۍ 2 کال په اخر کې په کور دننه سینګارتونونو بندیز ولګېد او د یوې میاشتې په جریان کې یې سینګار هټۍ ور وتړلې. یا د پریکړې که څه هم کورني او نړیوال غبرګونونه لرل، خو پایله یې د تیر په څیر هېڅ وه چې په هیواد دننه ورسره د بېوزلۍ کچه پورته او له ډېرې کورنیو څخه د بېوسۍ په طوفان کې خپل پخواني سرپرستان ورک شول.